اتمه نښه د قیامت په نښو کې چې هغه وړه نښه ده او واقع شوې ده هغه راتګ د طاعون بیماري چې هغې ته طاعون عمواس ویلی کېږي. طاعون عمواس، طاعون ګوره داسې بیمارۍ ته وایي که نه، عامه بیماري چې د خلک د هغې د لاسه مري، لکه یو قسمه داسې بیماري راشي چې بچه ولګي سړی څه شي هغه مړ شي، او د یو نه بل ته لګي د بل نه بل ته، دې ته په عربۍ کې طاعون وایي. او طاعون عمواس ورته په دې وایي چې کوم علاقه کې راغلي دغه علاقې ته نسبت کېږي. دا یو علاقه د یو کلی دی د فلسطین ته نږدې، تقریبا 15 یا 30 کیلومتره د فلسطین نه لرې دی او دې ته عمواس ویلی کېږي. په دې علاقه کې دا بیماري راغلې وه، دا طاعون دا بیماري، دا عامه وبایي، طاعون دا مرض نه عامه وبایي، بچه لږ مړ کېږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، د عوف بن مالک رضی الله حدیث دی، بار بار یې زه ویمه، د درېم پیر دی چې ویمه، وی اعدد ستا بین یدی الساعه، ای عوفه شپږ خبرې د قیامت تر راتلو نه مخکې شماره، وذکر منها او یوې ته ذکر کړه، ثم موتان، بیا به یو عام مرګ راشي، موتان دا طاعون دی، عام داسې بیماري به راشي چې خلک به ټول مري. موتان مطلب دی چې ډېر زیات مرګونه به واقع کېږي. یأخذ فیکم کقعاص الغنم، په تاسو کې به دا بیماري داسې کار کوي که نه، او داسې به ختموي لکه په دې بیزو ګډو باندې چې یو بیماري راشي، قعاص الغنم هغې ته وایي. دا داسې بیماري ده چې په دې بیزو ګډو باندې راشي که نه، نو بس د دې پوزو نه یې سره روان شي او ټولې مري ټولې مري. دغه شان به په تاسو باندې دا بیماري راځي. او د معاذ بن جبل رضی الله حدیث دی، امام احمد بن حنبل امام طبراني راوړی دی، وایي به تاسو شپږ ست من اشراط الساعه، شپږ خبرې د قیامت په نښو کې د یادې ساتئ، او یوې پکې ذکر کړه، وموت یأخذ فی الناس کقعاص الغنم، داسې مرګ به راشي په خلکو باندې لکه په دې بیزو ګډو باندې چې قعاص بیماري راشي. دریم دلیل په بل واله د سلمه ابن نفیل رضی الله عنه حدیث دی، وی بین یدی ساعه موتان شدید، د قیامت نه مخکې به یو مرګ راځي او ډېر سخت مرګ به راځي، ډېر سخت چې په هغې کې به ډېر زیات خلک مري. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی. او دا طاعون عمواس او دا بیماری دا راغلی وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الصادق المصدوق چې د ځان نه خبرې نه کوي، او د روان وخت خبرې دا خو د غیبو دي، الله هغه ته بیان کړې وي، او دا د هغه د نبوت رښتینوالی دی چې کومې خبرې د غیبو کړي دي او علامات یې ذکر کړي د قیامت نو اکثر پکې واقع شوي دي. 18 هجرۍ کې د فلسطین په ځمکه باندې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور خلافت کې د بیت المقدس د فتح کولو نه وروسته دا بیماري راغلې وه. اول ته ډېر زیات خلک د شام په ځمکه باندې مړه شوي، تر دې چې بعضو روایتونو کې راځي چې 10,000 کسان په دې بیمارۍ کې مړه شوي، 10,000 کسان په دې طاعون مرض کې وفات شوي دي. بلکې په هغو کې غټ صحابه کرامو، زه به یو څو ذکر کومه، دا نه چې صرف دا صحابه کرامو، خو یو څو تې واله ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه، چا چې د شام د علاقه دمشق فتح کړې ده، او بیا لږ ساعت مخکې تذکره وشو کله فلسطین د فتح خبره وه، هلته ما دا تذکره وکړه. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه امانتګر انسان د دې امت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ابو عبید بن الجراح امین هذه الامه، او په هغه لسو کسانو کې چې د جنت زیری ورته په دنیا کې میلاو شوی. نو ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه په دې طاعون کې شهید شوی دی. معاذ بن جبل رضی الله عنه، شرحبیل بن حسن رضی الله عنه، او الفضل بن العباس رضی الله عنه، ابو مالک الاشعری رضی الله عنه، بلال بن رباح رضی الله عنه، یزید بن ابی سفیان، حارث بن هشام، ابو جندل بن سهل، سهیل بن عمرو رضی الله عنهم اجمعین، دا لوی لوی صحابه کرام دا هم په دې بیمارۍ کې وفات شوي دي او شهیدان ګرځېدلي دي. ځکه چې یو حدیث کې دا راځي چې څوک په داسې بیمارۍ کې مړ شي، طاعون بیمارۍ کې، نو دی څه شو؟
دی شهید شو. طاعون بیماری کې چې څوک مړ شو، د خېټې د بیمارۍ نه چې څوک مړ شو، په چا چې دیوال راولیدو، څوک په اوبو کې ډوب شو، په اور کې وسوځېدو، زنانه د ماشوم په پیدایش کې مړه شوه. دا قسمه مرګونه چې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا انسان الله شهید ګرځي. خو شهید دی د داسې شهید نه دی لکه څنګه چې هغه شهید دی کوم چې د کفر او د اسلام په جنګ کې هغه شهید شي، نه، هغه په ده کې فرق دی. په دنیا کې چې کوم احکام د شهادت دي هغه به په دوی نه جاری کېږي، د آخرت کې شهیدان دي، خو په دنیا کې هغه احکام نه دي کوم چې دغه شهید دپاره دي چې هغه د کافرانو سره په جنګ کې شهید شي. څو نښې شوې؟